ابټاباد کې یو ټرالر د سوارلو په ګاډي غورځېدلی چې په نتیجه کې 10 کسان په حق رسېدلي. پیښه کې 9 کسان ژوبل هم دي. په ژوبل کسانو کې د ځینو حالت تشویشناک ښودلی کیږي. د ابټاباد منډی موړ کې د دوو ګاډو جنګېدو پیښې له امله تر دې دمه 10 کسان مړه او 9 ژوبل شوي دي. ژوبل کسان په فوري توګه مقامي هسپتال ایوب میډیکل کمپلیکس ته وړلي شوي دي. دا افسوسناکه پیښه هغه وخت مخې ته راغله چې کله د پنډۍ نه مانسیرې ته تلو والا د سورلو فلینک کوچ ابټاباد منډی موړ کې د یو ټرک نه اوورټیک کولو. د عیني شاهدینو وینا تر مخه دا حادثه د فلینک کوچ د ډرایور په غلطۍ مخې ته راغلی ده چې فلینک کوچ د ټرک نه پر رانګ سایډ باندې اوورټیک کولو. نو د ټرک رستنی ټیرونو سره و جنگیدو. نو ټرک د ډرایور نه بې قابو شو او د فلینک کوچ د پاسه را پریوتو. د حادثې نه پس مقامي خلکو په فوري توګه امدادي کاروانۍ شروع کړې او ورسره ریسکیو ټیم 112 هم 3 غنټو نه زیات وخت پس مړه او ژوبل کسان ګاډي نه راوباسل. د حادثې نه پس شارریشن باندې هم دواړو اړخو ته 4 غنټو نه سیوا ټریفیک جام او په سونه ګاډي پرش کې انختیو. د ایوب میډیکل کمپلیکس ابټاباد د انتظامی تر مخه 10 مړي او 9 ژوبل کسان هسپتال ته وړل شوي او چې د کم مړو شناخت شوي هغه د لواحقینو ته حواله کړي شوي دي او چې د کم مړو لا شناخت نه دي شوي نو هغه هسپتال کې دي او دغه شان ژوبل کسانو کې هم څه کسان لا ډیر سیریس حالت کې دي او دا هم ویل چې په دې حادثه کې د مړو شمیره زیاتې دي شي. مهر سیماب، خیبر نیوز، ابټاباد.